د تاریخ له زرینو پاڼو. په اسلامي نظامونو کې د انسانانو په شمول د مرغانو حقوق هم خوندي وو. د اسکندریه په محاصره کې د اسلامي لښکر جنرال عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر په فسطاط سیمه کې خیمه وهلې وه. له فتح وروسته عمرو بن العاص خپل لښکر ته د کوچ کولو امر وکړ. مجاهدینو ورته وویل چې یوې کوترې ستاسو په خیمه کې ځاله جوړه کړې او هګۍ یې پکې اچولې دي. د مصر والی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل یوازې زما خیمه پرېږدئ او نور خیمې خلاصې کړئ. بیا د کوترې او ځالې د ساتنې لپاره 2 ځانګړي مجاهدین مقرر کړل. امر یې ورته وکړ چې تر هغو پورې د خیمې ساتنه وکړئ تر څو چې د کوترې له هګیو څخه بچي پیدا شي او د الوتلو قابل شي. د تاریخ له زرینو پاڼو.